بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ګران کتونکو سره اهم خبرونو سره یو ځل بیا زه تاسو په خدمت کې حاضر یم او تاسو نه ریکوست هم دی که چا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب کړئ او د خپل مینی اظهار سره وکړئ. یو خو که تاسو ګورئ نو افغانستان باندې یو ځل بیا ډرون اټیک شوی دی. ډرون اټیک کې پکتیا کې شوی دی او دغه کې ویل کېږي چې زرار ګروپ سره تعلق لرونکي 8 دهشتګرد چې کوم دي هغه وژل شوي دي. د یقینا چې د سره د افغانستان پاکستان تعلقات نورم خرابېدي شي، ولې چې د افغانستان خاوره هغې خپل سلمیت دی، خپل هغی دی، په هغه مخکې هم خفګان اظهار کړی، اوس په یو ځل بیا په دې باندې کلکر خفګان اظهار هم کېږي او بل طرف ته مذاکراتو کیسه هم هلته کېناسته ده. کیسه په دې خاص کر د چین په حواله سره چې کله انټرنیشنل دباو راغلی دی نو پاکستان یو خو الریډي دهشتګرد دی یا مختلف دغه پوزیشن کې ګیر دی، نو دغه سره نور هم چې کوم دی هغه ګیریږي. اوس ګورو چې دینه مخکې صورتحال څه پیدا کېږي، خو په ظاهره باندې چې کوم دغه صورتحال دی د دواړو ملکونو ترمنځ یو سخته شخړه ده او ورسره موږ راځو د عمران خان په حوالې سره چې عمران خان تېره ورځ کوم 1971 د بنګلادیش پاکستان چې کوم بلیده بیا په حوالې سره شیخ مجیب الرحمن حوالې سره او دغه غدرې حوالې سره یا په دغه کې ډایرکټ آرمي ټارګټ کول چې د آرمي د وجې دغه بنګلادیش پاکستان لاس نه وتی دی، لکه ټوکړې شوی دی یا چا پکې غدري کړې ده، نومونه پکې راځي جرنیلانو هغه وخت کې چې کوم آرمي چیف یا نور کسان. نو هغه حوالې سره خو الریډي یو حمود الرحمن ریپورټ هم دی چې هغه څه نه څه شای شوی هم دی او څه پاتې دی هغه مطلبه شوي ده، لکه دا خپل چې کوم دغه تحریک انصاف هغه ورسره عمران خان خپل یو هغه تړلی. نو یقینا چې دغه سوشل میډیا باندې بیا نور انټرنیشنل هغه باندې ډېر زیات وایرل شوی دی. په دې حوالې سره اوس حکومت ته هم پریشر دی، اسټابلیشمنټ باندې ډېر غټ دباو دی او بیا هغه دباو له وجې هغې خپل انکوایري شروع کړې ده. خو هغه ټویټ چې کوم دی یقینا عمران خان په جیل کې دی، نو څوک استعمالي هغه څوک لیډران وایي چې نه مونږ ته نه خبر، عمران خان ته نه دی خبر، ځینې لیډران وایي چې نه د امریکې نه کېږي. نو د پی ټي آی قیادت هم ډېر زیات پریشانه دی که عمران خان کې دلته یو طرف ته اسټابلیشمنټ حکومت خو هسې پریشان کړی دی، خپل قیادت یې هم پریشان کړی دی چې موږ په کومه لار لاړ شو. یقینا چې عمران خان یو سټرانګ پوزیشن هم اخیستی دی په دې حوالې سره اسټابلیشمنټ ته، خو یقینا چې نور څه څرنګې مهم ورپسې چلیږي، بیا خاص کر دغه سیز ډېر زیات زور ورکړی دی په دې باندې. اف ای خپل انکوایري شروع کړې ده او دغه باندې یو سخت ایکشن اخیستو فیصله هم شوې ده. دې وجې نه قیادت ډېر زیات پریشانه دی او بل طرف ته احتجاجي جلسو او دغه شانتې چې کوم کیسه ده هغه هم روانه ده او خو هغه احتجاجي جلسې هم د قیادت موږ ورته ویلو شي چې خپل منځ کې اختلافات یا د خپل منځ کې یو پیج باندې نه دي یا خپل منځ کې شتلی نه شي مزل وکړو نو په صورتحال باندې هغه هم اوس ګورو به چې احتجاجي جلسې څرنګې کوي. یو طرف ته ورته اسلام آباد کې انتظامیه مین هغه کې اجازت نه ورکوي، ډېر لرې اجازت یې ورکړی دی رواد سایډ ته، خو بیا ورباندې قدغنې هم لګولي دي چې داسې نارې به نه وي دا به نه وي، تقریبا ډېر زیات قدغنې هم دي ورباندې. خو بهرحال قیادت بار چې کوم دی ډېر پریشانه دی، خو خاص کار سوشل میډیا چې کم فالوورز دي یا سوشل میډیا چې کم کسان دي عمران خان ته ډېر سات ورکوي او عمران خان بیانیه یا عمران خان چې کوم نمونه سټینډ اخلي هغه ډېر زیات اوچتوي چې هغه وجې نه قیادت هم ډېر زیات پریشر کې راغلی وي چې هغه د اولس مخه نشي کولی، نو دې وجې نه زیاتې پریشانۍ راغلي. بل طرف ته د خیبر پښتونخوا بجټ په حوالې سره خبره کېږي چې ولې اول نه پیش کولو او دغه ذرایع تر مخې دا خبر مخې ته راغلی دی چې علي امین ګنډپور چې کله عمران خان سره ملاقات وکړو نو عمران خان ورته ویل چې بجټ اول پیش کا. هغه کې وجوهات دا و چې آی ایم اف یقینا چې دا وفاقي حکومت بجټ د سوپرې نه پیش شوی، ولې چې آی ایم اف خپل شرایط وي د ټیکسز په حوالې سره نو هغې انډر پریشر راوستلو آی ایم اف انډر پریشر راوستلو په حوالې سره دا بجټ پیش کړی شوی دی. خو اوس خیبر پښتونخوا په دې بجټ کې به ګیریږي هم، ولې چې وفاق چې کله بجټ پیش کړي نو هغه کې به اکایي او دغه شانتې نور رد و بدل وي، نو بیا به یقینا چې د دوباره بجټ کې تبدیلی نه کوي، دا به ورباندې لازمي وي. خو بهرحال یو قسم دا خبر مې نه راوتی و چې د بجټ ځکه مخکې پیش کول چې وفاق باندې او د آی ایم اف باندې پریشر واچوي. ورسره په دغه کې
نور چې کوم تازه خبرونه تاسو ته الریډي د اسلام آباد د وخت کې صورتحال ډېر څرنګه ګرمۍ نه زیاتېږي دغه شانتې ماحول ګرم شوی دی اوس په دغه جون بجټ او بجټ نه پس چې کوم مومنټم جوړیږي کوم صورتحال جوړیږي کوم احتجاجي صورتحال جوړیږي نو حکومت د پاره ډېر زیات پریشانی دي او د عمران خان کیسز په حواله سره بیا یو فل کورټ بینچ هم جوړیږي چې هغه باندې الریډي قاضي فایز عیسی باندې پی ټی آی اعتراض کړی دی چې دا بینچ کې نه کینی اوس فل بینچ په څنګه جوړیږي او دغه ټول سیزونه راټولول چې کم دي یقینا چې دغه میش کومه دا ډېره امپورټنټ ده او چې کم نوي تازه خبرونه راځي تاسو سره به انشاءالله شیر کوو بیا خاص کر پاک افغان ریلیشن باندې مونږ ډېر زیات فوکس وي چې پښتنو سیمې باندې خاص کر صورتحال مونږ کوشش دا وي چې په دې نظر وي او دلته کې چې کوم اسلام آباد کې دغه وګدران ناست وي په هغه باندې وقتاً فوقتاً اواز هم اوچت کو نو مونږ سره سات راکوي که تاسو څه داسې خبر وي یا تاسو کوم په باندې وایي چې نظر اچول غواړي نو هغه تاسو ماته کمنټس کې لازمي سره شیر کوئ موږ به کوشش کوو چې هغه مخکې هغه باندې تپوس هم کوو او هغه نیوز هم شیر کوو نو سره تاسو نه غواړم عزت د الله په امان